دا دویمو واقعه د لوط علیہ السلام دا. ولما جاءت رسلنا لوطا، او هر کله چې راغلل استازي زمونږه، دلته رسولنا نه مراد فرشتي دي، او هر ځکه دام د رب د طرف نه استازي پیغام راوړیو، سی راوړیو پیغام راوړیو لوط علیہ السلام ته. او هر کله چې راغلل استازي زمونږه لوط علیہ السلام ته. لوط علیہ السلام د حضرت ابراہیم علیہ السلام روار دے، تریم پیغمبر دے او دیم پیغمبر دے. خودے راغلیو دے کلی او علاقے د صدوم تا، سین سره لیکل کیږي صدوم. د عرب د مکی مشرکین چې کله د مکی نه شام ته بدلل، د لاره کې د علاقه براتلا صدوم. ولما جاءت رسلنا لوطا، او هر کله چې راغلل استازي زمونږه لوط علیہ السلام ته، سیء بهم، یعنی ابراہیم لوط علیہ السلام ته چې کله دا فرشتے راغی د انسانانو په شکل کې ښکارېدل، سم ملمان ښکارېدل، نو لوط علیہ السلام داغي پراتلو باندې څه شو؟ خپه شو. نو ترې په ملمنو خوشحالیږي، سخې ولا لالی او ریتکۍ ولا، نرواری څنګه خپه شو؟ څه وجه خو کېدی شي که نه، وینه خو ټوله یو وینه ده، دکه نه ده، وینه خو یو وینه ده، دواړه د الله انبیا دي. یو دغه ملمنو لا سخې حلالی او بل د دې ملمنو پراتلو باندې خپه کېږي. رستو باوجه تاسو ته معلومه شي په خپله باندې. وضاق بهم ذرعا، او تنگ شو په دوی سره د پښتو نه. تنګدل چې څه ته وایي؟ تنګدل پېژنئ؟ یعنې زړه تنګ شو چې دا غیرت د وجې نه خپه شو، او د دې په دې راتلو باندې زړه تنګ شو چې زما قوم خو ډېر بېایمانه خلک دي، چېرته زما د مېلمنو بېعزتي ونه کړي. ځکه قوم یې بچه بازانو. نو ابراهیم دا لوط علیہ السلام په دې خفه شو چې چېرته زما د دې مېلمنو بېعزتي ونه کړي. ځکه دا خو بې غیرته خلک دي، خپله او پردی مېلمه او کوربه هغه نه پېژني، چېرته زما د مېلمنو بېعزتي ونه کړي. زه یوازې یم او بلې غاړې ته پوره قوم دی، زه به د چا مقابله کوم، څوک به منې کوم، څوک به بندو، او د سړي بچی خو پکې څوک شته نه چې څوک یې منې کړي. وقال، او اویلی لوط علیہ السلام، هذا یوم عصیب، دا د ورځ سخته، دا ډېره سخته ورځ ده، دا ډېره مشکله ورځ ده، دا ډېره د پریشانۍ ورځ ده، دا خو لوی امتحان کې زه مبتلا شو. ځکه لوط علیہ السلام د دې علاقې مستقل باشنده نه و، بلکې دا الله دغه علاقې ته رالیږلی و. ابراهیم علیہ السلام چې تلو شام ته، نو دې ته نه دغلته کې پاتې شو، هغه مخکې لاړو. نو په دې خبرو چې زه خو دلته خپله مسافر یم، ټبر مې نشته، قام قبیل مې دلته نشته، خاندان مې دلته نشته، زه به څوک منې کوم؟ او قوم خو بدعمل. وجاءه قومه، قوم ته پته ولګېده چې هلکان راغلي دي، نوجوانان راغلي دي، مېلمانه راغلي دي، او د چا دي؟ د لوط علیہ السلام. وجاءه قومه،
او راغلل دتا قوم ددو دا خو د خپل قوم نو کنه مانس امت دغه د دې سو امت یهرعون الیه چې زغلول شو د طرف ته یو د سرع یو د هرع سرع سین سره لګل کیږي سرع اطمینان سره منډه وهل او یو د هرع په بی اطمینانه سره منډه وهل دا قوم دا سره اخلاصو کنه لکه د لیوانو یې را منډې وهلې الا لکان دیو الا لکان دیو الا ملمانه دیو په منډه منډه را ته به وې چا ورته رستو نه چابکې نیولې دي چوکې ورته نیولې دي او رازغلۍ یې دې طرف ته یهرعون الیه قرآن الفاظ هم دغه رنګ استعمال کړ ومن قبل او مخکې دینا یعملون السیئات کول دوی گناهونه یعنی دا د لوط علیہ السلام د خفګان او د پریشانه کېدو وجه سوا چې قوم بدعملو قوم سو بدعملو هغې ته چې کله پته ولګېده نو په منډه منډه را روان دي قال اویلې لوط علیہ السلام چار چاپیره ولاړ دي که نه قوم او مونږ ته پرېږده چغې وایي لوط علیہ السلام متوئی قالو ویلی لوط علیہ السلام ځان لږ قیاس کې چې داسې ستا مېلمانۍ او خلک را منډې تا پسې ووخي او د حجرې یا د کور نه بهر ولاړي چې مونږ ته یې را پرېږده یا مونږ ور پرېږده نو ته به څه کوې خیال وکړې لږ یا قومي ای قوم زما هؤلاء بناتی دا زما د قوم جنکه دا زما د امت جنکه بناتی لون زما جی هن اطهر لکم دا ډیر سبب د پاکوالی دی ستاسو لپاره فاتقوا الله پس او یریږئ د الله نه ولا تخزونی فی ضیفی او مرسوا کوي ما لرا مشرموي ما لرا په ملمنو زما کې که ډیر مجبوره یې نو لاړ شي نکاحونه وکړې څوکې نکاحونه وکړې او چا چې نکاحونه کړي دي د هغې د خپلو ځایونو ته لاړ شي دا زما د امت جینکې دا زما د قوم جینکې دا زما لونه دي لاړ شي که چا نکاح کړي خو خپلو ښځو له لاړ شي او که چا نکاح نی کړي نو نکاح وکړي دا ډېر سبب د پاکوالي دی د الله نه ویریږئ او ما د خپلو مېلمنو ته مه شرموئ مه رسوا کوئ دغه ټیم به د لوط علیه السلام حالت څنګه و لږ سوچ وکړئ که خو انبیا خو ډېر برداشت والی که نه ډېر برداشت والی داسې لږ سوچ وکړه تا به دې ټیم کې څه کول او بیا وایي الیس منکم رجل رشید آیا نشته ستاسو نه یو تن پوها یو تن هوښیار څوک د سړي بچی د کې نشته چې پوهیم کې چې دا تاسو څه کوئ الیس منکم رجل رشید قالو اویلی قوم څه وایي لقد علمت تحقیق سره پوهې ته چاته وایي لوط علیه السلام زار شم د قرآن نه لوط علیہ السلام ته پته نشته چې دا خو فرشتي دي کینې د دومره لوی ټینشن او پریشانې اغستو ته څه ضرورت او دنه فرشتي دي هغې ته هم پته نشته چې بار د قوم څه حال دی ګینې ویلې وې وته چې دا ته ولې پریشانه کېږې مونږ خو فرشتي یو خیال هم دی که دواړه نه دي عالم الغیب او یا شاید فرشتو لیدل چې قوم را منډې وخي
خو حکم د الله نو زکه ځان نه خي دم کې دي خو لوط علیہ السلام ته پته نشته چې دا فرشتي دي یعنی دونه پریشانه طبيعت ضرورت نو قالوا اویل دوی لقد علمت تحقیق سره پوهه ته مالنا فی بناتک چې نشتره مونږ لرا په لونو ستا کې من حق صحیحا یا صبرخه تا ته خپته دا تا ته خپته نه چې دا تاسو مونږ ته یادې کنا امونږ نه غواړو امونږه نه غواړو وانک لتعلم او یقینا ته خامخا پوهیږي ما په هغه څه باندې نوریدو چې غواړو مونږه مونږ چې څه غواړو ته د هغې نه خبرې مونږ چې څه غواړو ته د هغې نه خبرې مطلب دا چې مونږ څه غواړو مونږ څه پسې راغلي خیال هم دی ته ښه پوهې چې مونږ څه پسې راغلي وو نورې قیسې مونږ ته مه کوه الله اکبر قال ویل لوط علیہ السلام لو ان لی بكم قوة کاش کچری وے مال را پتاسو باندې قوتا مٹی طاقت نما بتاسو تویلے وے کزما طاقت رسے دے او مٹی میں مضبوط وے مطلب سو کزامن میں وے نوز به مې ولا لرګي ورکړې وې چې وته ونیسي کاش او آوی الى رکن شدید یا می زی مندلې وې یو ډلې مضبوطی سره یا می راتلل کولې یوې ډلې مضبوطی ته څه مطلب شو که زما خاندان دلته وي او یا زما مټي مضبوطي وي یعنی نارینه اولاد مې وي نو ما به بیا تاسو ته ویلې نبی علیہ السلام فرمایي رحم الله لوط په لوط علیہ السلام دې د الله رحمتونه وي کاغه دا خبره نه وې کړي نو چوز بسحال د لوط علیہ السلام نه پس هر پیغمبر الله خپ مضبوط خاندان کې را لګره لکه عرب خډول عرب دي کنه خو عربو کې بیا اوچت سوکو قریش او په قریشو کې اوچت سوکو بنو هاشم نبی علیہ السلام په بنو هاشم کې رو قالو اویل دوی د فرشتو یا لوطو اے لوط علیہ السلام انا رسول ربک یقینا مونگا استازی در رب ستایو مونگ ستا در رب در طرفنا را لیگلیش لن یسولو الیکا چری دوی نشی رسیده تا تا یعنی دوی تا تا اس تکلیف نشی را رسوله تو وہ دے پریشان رکی کی نہ مونگ دا تکلیف را رسولے شیو نہ تاتا راغلی صدا پارے راغلی دی دا پاریو فاسر بے اہلے کا نہ بوزا اہل خپل مطلب سو تابدار خپل بقطع من اللیل پس ایسا دشپکے یعنی نن دشپیش بے سکا اوزا فرشتے عذاب لراغلی کا تو لوط علیہ السلام ته سوئی بوز تابدار ستا پس ایسد شپکی ادب و دخی ولا یلتفت منکم احد او رستو دی نگوری ستاسو نیوتن دا رستو کتونه ولی منکڑ رستو قتل دا رحمی رستو قتل دا سوی دا رحمی الا امرأتکا مگر مبوز خزستا خزی خوی دا کار نشو کولے
خدای خو دا کار نشو کوله ناسنګ تباکی کی په عذاب کې زکه هغه د قوم په کار باندې سو خوشاله وی پرېدا چې سکه بس کوي وستا په کې څه کار دی خپل حاجت پورا کوي چې د عرض نه پورا کوي الفاعل والساکت سویا انه مصیب یقینا ابرسیږي دیتا ما هغه عذاب اصابهم چې رسی به دې قوم ته یعنی کوم عذاب چې په دې قوم راځي هغه عذاب به ستا دې ښځې ته ورسي ان موعدهم الصبح عذاب به کله راځي لوط علیہ السلام وی عذاب به کله راځي زړې والا پخ کړی دی که نه عذاب به کله راځي فرشتې وی ان موعدهم الصبح یقینا وعده د عذاب د دوی سبا ده یعنی سبا صبح خو پیژنې که نه سبا سهار به بدی باندې عذاب راشي لوط علیہ السلام وی سبا فرشتے وی الیس الصبح بقریب آیا ندے سبا نزدے سبا غوڑیر نزدے دے خدا شپا دا سار لسبا دمرے ولڑا پخ کڑے ہو جو یو مس پہ عذاب شروع شی فرشتے وی سبا بتباکی کی سہارے کی وی سبا غوڑیر لرے دے فرشتے وی الیس الصبح بقریب سبا غوڑیر نزدے دے اما بسیرین ذکر گئی چې دغه پېشمني چې کم ټیم دی دغه ټیم کې پې عذاب شروع شو کم ټیم کې دغه پېشمني ټیم کې پې عذاب شروع شو فلما جاء امرنا پسر کلا چراغ و عذاب زمونگا پسر کلا چراغ و عذاب زمونگا امرنا حکم زمونگا کنا اصل مانا عذاب زمونگا جعلنا عالیها سافلها اگرزول مونگا جعلنا اگرزول مونگا عالیها اچت طرف دی کلی سافلها لاندے نچه دا اچت طرف لاندے شی نسو مطلب شو الٹے کڑا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا او په دغه حال کې ورولیو مونږ په دوی باندې حجارتن کانی من سجیل د ټیکرو مندود پے در پے فرشتے و تو وزرد واندی که جبریل امین او پورا کلی د صدومی اچت کو او دغه دوران کې د کانو باران په د برن شروع دی د ټیکرو او باران د کانو په وریږي او چې کله ټاپ تو رسول دا غزنه الټر اخلاص دګوي او په دغه حال کې یعنی دا کم ټیم چې دا اوچت طرف لاندې کېدو دغه حال کې ورولیو مونږ په دې باندې کانی من سجیل ټیکرو ټیکرې پیژنې کړه کم شی چې په اور باندې پوښ شي کنه یو عام کانی وی کنه یو ټیکرې وی چې په اور باندې پوښ شي هغه یاد کړه د کپاغې کې د اور اثر وی د اثر وی یو داغي زخم زر نه راځي دویم داغي زخم سوځي ډېر کړ سیجی او مندود په در په ان یو بل پسې دا کانی را روانو دا څنګه چې یو دار دل تراغو بل دل تراغو بل نه یو بل پسې دا کانی را روان په در په مسلسل مسومتن عند ربک نشاندارو پنیز دربستا یعنی یا خو پار کانی باندې د دیار یو بېمان نوم لیکل شو یو مطلب علما دا ذکر کوي او یا دویم مطلب دا چې په دې کانی بسو ولګېدل نو یو نشان به په جوړ او نشان د زړه تباہی او تباہ وشو زخم به پوره مسومتن نشان لګون کیو
عند ربک پنیز دربست وما هی من الظالمین ببعید دو معنی دیکھا وما ہی کی اشارہ دے عذاب تم کی او ہی کی اشارہ دے کلی دا صدوم تم کی وما ہی او ندے دا عذاب من الظالمین دا ظالمانونا ببعید لرے ظالمانونا مراد سوک شو دا مکی مشرکی چې دا کم عذاب میں اللہ وی پا دوی راوستی او تبا کڑی می دی چې د لوط علیہ السلام نافرمانی کولا نکه دا مکی والا ستا نافرمانی کئی کنو خلاف کئی نو دا عذاب دا دین لرے ندے اللہ وی دا عذاب پا دوی مراوستی شو پوش کنا او دوی ممانا وما ہی او ندے دا کلی دا صدوم من الظالمین دا ظالمانونا ببعید لرے یعنی دا کلی دا صدوم دا مکی دا مشرکینونا لرے ندے بلکہ دا خود دوی لار دا چی دا مکین شام دا زینو لار کے دا صدوم راجی چی تلک تیرے گی نا عبرت تی واخ لگنا ستی والا عبرت تی والا